په یاده غونډه کې د ښاغلي زبیر صاحب ترڅنګ د دایکنډي ولایت د قطې ولسوالۍ امنیه قمندان حاجي جمیل، د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ د دفتر عمومي مدیر الحاج مولوي عبدالغفور مبرور ترڅنګ د ارزګان ولایت دیني علماو، قومي مخورو او مشرانو حضور درلودی. د ارزګان ولایت د حاجي غلام حیدر خان او د حاجي عبدالقادر خان اکا د کورنۍ ترمنځ 3 لسیزه وړاندې تر لفظي شخړو وروسته د هرې کورنۍ څخه یو تن وژل سوی و او دښمني لا هم دوام درلودی چې د هلمند امنیه قمندان الحاج زبیر صاحب ترڅنګ د علماو، قومي مخورو په منځګړیتوب یا د دښمني په دوستۍ بدله کړل سوله. د مسؤلینو علما کرام او قومي مشرانو د هلو ځلو وروسته دواړو کورنۍ خپل عام او تام وکالت مسؤلینو ته وسپاره او مسؤلینو د دواړو لورو ترمنځ د دښمني په دوستۍ بدله کړله. د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د یادې روغې جوړې په غونډه کې علما کرامو، مسؤلینو او قومي مخورو په مفصل ډول د اسلام له اړخه د سولې او ورورولۍ په اړه خبرې وکړلې او خوښي یې څرګنده کړه چې نور د دې کورنۍ ترمنځ هیڅ ډول ستونزه نشته، په مینه او شفقت سره به خپل ژوند ته دوام ورکوي او یو بل ته یې عفوه وکړله. د یادو کورنۍ مشرانو د مسؤلینو د دې نیک اقدام ستاینه وکړله، د دوی د کړې سولې قدرداني یې وکړه او یو بل ته یې عفوه وکړله.